امریکا د طالبانو سخت ګوزار او کندهار کې د وسلو قاچاق مخنیوي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امارت اسلامي وايي داعش د امریکا پروژه له اشغال سره ختمه شوې ده. د افغانستان امارت اسلامي یو تن ویان په افغانستان کې د داعش ډلې د پراختیا په اړه د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان څرګندونې رد کړې دي. ډاکټر نعیم د جنرال کینټ مګنیسي څرګندونې د استخباراتي پروپاګند ترڅنګ یادې ډلې ته یو ډول کمپاین بللی دی. هغه دغه ډله د اشغالګرو یعنې امریکا یو استخباراتي پروژه بللې ده چې په خبره یې د اشغال له ختمېدو سره په بشپړ ډول له منځه تللې ده او اوس مهال دا ډله د هیواد په هیڅ ګوټ کې فزیکي حضور نه لري. نعیم څرګنده کړې ده چې دوی خپل ملت ګاونډ او نړۍ ته ډاډ ورکوي چې داعش ډله نور په افغانستان کې کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د یادونې ده چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینټ مګنیسي ویلي و چې داعش په افغانستان کې د پراختیا په حال کې ده او ممکن په راتلونکي کې پر امریکا او متحدینو یې بریدونه هم وکړي. بلخوا کندهار کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیول شوي. د کندهار ولایت سیمه امنیتي مسؤلینو ویلي چې په دغه ولایت کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیولي دي. د کندهار د البدر قل اردو چارواکو زیاته کړې ده چې له نیول شوو کسانو څخه 14 میله امریکایي وسلې، 2 درازنوف، 6 روسي وسلې او 20 زره ګولۍ هم ترلاسه شوي دي. چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان یې د لا ډېرو څېړنو لپاره زندان ته لیږلي او پوښتنې ګډوېږنې ځینې پیل شوي دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې په پکتیا کې هم پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیول شوي وو. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.